حالت جنابت یعنی د ناپاکي په حالت کې پښمنه کول بیا په دغه حالت کې روزه نیسل څنګه دي؟ آیا یو کس داسي چې هغه باندې غسل واجب وي او د غسل ونه کې پښمنه وکي او د پښمنۍ نه پس د سحری ټیم ختم شي او د روزې ټیم شروع شي، نو آیا په داسې حالت کې د روزه کیږي یا نه کیږي؟ ډېر اهم او ضروري مسله ده. ډېر خلک په دې حواله سره د غلط فهمي شکار دي او د صحیح مسلې علم وته نشته. یا د ساده کې انسان داسې چې هغه پاسي او په هغه باندې غسل واجبي او په دې حالت کې چې د ناپاکي او پښمنیو کې او د پښمنۍ نه پس چې کوم د پښمنۍ ټیم دی د سحری ټیم دی هغه ختم شي او د روزې ټیم شروع شي، یعنی روزه شروع شي، په دې حالت کې د ناپاکي نو ظاهره خبر ده په دې حالت کې د روزه کېږي، یعنی په دې باندې په روزه باندې څه اثر نه پرېوځي. ډېر خلک په ذهن کې دا خبر راځي چې یار زه ما باندې غسل جنابت چې کوم دی واجب دی او د روزې په حالت کې چې کوم دی اوس زه په دې حالت کې روزه شروع کوم نو د دې سره په روزه باندې اثر پرېوځي، په دې باندې په روزه باندې اثر نه پرېوځي. لیکن البته غسل چې کوم دی دومره لیټ کول چې د سار چې کوم مانځه ټیم دی هغه ووځي، یعنی د سار مونځ چې کوم ټیم دی هغه قضا کېدو ولا شي، نو په دغه حالت کې چې کوم دی ته بیا ګناهګارې د سار د مانځه د ټیم وته نه مخکې چې کوم دی غسل کول دا ضروری دي بلکې واجب دي، ځکه چې ساسونه د سار مونځ قضا نشي. باقي چې کوم دی د حالت جنابت کې یو انسان داسې چې هغه غسل به واجبي او د پښپنیو کې نو پښپنیم کولای شي، د هغې نه بعد هم چې کوم دی کسار ټیم داخل شي نو په دغه باندې پروژه باندې اثر نه پرېوځي. البته تاسو ته مسله خوله چې د سار چې مونځ دی هغه ټیم قضا کېدو نه مخکې د غسل کول ضروری دي. دویمه مسله دا ده چې په دې حالت کې بیا چې د غسل کوي نو څنګه به غسل کوي؟ نو په دې حواله سره ډېر خلک چې کوم دی د غلط فهمي شکار دي. نو یاد وساتئ په غسل جنابت یعنی د ناپاکي د چې کوم غسل کېږي د ناپاکي لپاره چې کوم غسل نو په هغې چې کوم طریقه د هغه دا ده چې څنګه چې عام ورځ کې موږ غسل کوو او غرغړه کوو لکه اوبه دننه چې کوم دی خوله کې چې واچو کلي کوو نو غرغړه کوو، نو د روزې په حالت کې چې کوم دی غرغړه کول جایز نه دي، ځکه چې کله ونې وم دن لاړې دي روزه فاسد کېږي. صرف اوبه په خوله کې واچوي کلي وکوي دننه اوبه مه بیوئ. دویمه خبره دا ده چې پوزه کې اوبه اچوئ نو پوزه کې بالکل دننه اوبه مه بیوئ، صرف پوزه کې اوبه واچوئ او دننه طرف ته چې کوم دی مه راکاږئ. که چېرې دننه لاړې شي اوبه او دننه معدې طرف ته لاړې شي نو په دغې صورت کې د دې سره روزه چې کوم دی فاسد کېږي. نو صرف خالی کلي کول یا پوزه کې پوزې ته اوبه اچول دي، دننه چې کوم دی بولو ضرورت نشته او باقي چې کوم دی پوره جسم چې کوم دی هغه لمدول دي، دومره چې د یو اختمر چې کوم څه دی هغه پکې بوچ پاتې نشي. نو په روزه کې دا د غسل طریقه ده. امید کوم چې مسله مو سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.